د یادې ناستې په پیل کې خوست ښاروال قري بسم الله بلال په خپلو خبرو کې ورغلو خبریالانو او د رسنیو استازو ته ښه راغلاست ووایه. همداشان د ښاروالۍ د فعالیتونو او رغنیزو پروژو په منعکسولو کې د رسنوالو له همیشنۍ همکارۍ مننه او قدرداني وکړه چې ټولو رسنیو د رغونې پروژو تنظیف او د ښار د سرسبزۍ په برخو کې د پام وړ نشرات کړي او د ښاریانو د فکري رغښت او ښاري کلتور د پیاوړتیا او ترویج لپاره یې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړي دي. د ښاروال په خبره نن سبا د رسنیو ارزښت خورا لوړ او ډیر مهم دی او په راتلونکي کې د رسنیو او خبریالانو څخه د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلي بلال د ښاروالۍ په چوکاټ کې د داخلي بودیجې څخه په استفادې او هم د نړیوالو مؤسساتو له لوري د روانو پروژو په تړاو لنډ معلومات وړاندې کړل او هم یې په راروان نوي کال کې د 22 نورو پروژو د پلي کېدو خبر ورکړ. د زیاته کړه مؤسساتو تیر کال 19 پروژې تطبیق کړي او په نوي کال کې به 29 نورې پروژې هم پیل او سار ته ورسوي. خاطر چې زرغون خوست نهم پړاو جشن روان دی په هغې کې خلکو دپاره عامه پوهاوی شوی وي او په راتلونکي کې موږ دوی ته خبرې وکړې رسنیو استازو ته او دوی د موږ خبرې واورېدلې چې انشاءالله په راتلونکي کې به دغه غونډه دغه جشن په ښه ولمانځل شي. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس ملا شبیر احمد عثماني په بیلابیلو برخو کې د رسنیو د استازو او خبریالانو زیار او هڅې وستایلې او هم یې د زرغون خوست کلتوري جشن او ولسي اشعار د نهم پړاو ښه ترسره کېدا په موخه دوی ته اړینې سپارښتنې وکړې. داسې رقم غونډ جوړولو ډېر لوی مفاد ځکه دی چې په دې کې ژورنالیستان عامه پوهاوي ته متوجه کېږي. د دې نه علاوه چې کوم دي هغه واقعیتونه چې کوم دي هغه خلکو ته رسول کېږي. نو بیا په ځانګړي ډول په خوست کې د ژورنالیستانو او د ادارو د مسؤلینو ترمنځ ډېره زبردسته همغږي موجوده ده. په ټولو مسایلو سره خبرې غونډو ته سره راغواړو او همدغه قسم فرهنګ د هغه حق چې د دې ژورنالیستانو دی یا د رسنیو دی هغه انشاءالله تعالی پوره کړی دی. نور هم هڅاند دي چې نور هم څومره کوشش کولی شي په دې برخه کې خپل زرونه په ولس د مشال رادیو خبریال نجیب الله آلوخیل او د ملي رادیو ټلویزیون خبریال شهزاد الله حمیدي په خپلو خبرو کې د ښاروالۍ ریاست د مشرتابه او کارکوونکو غوره کړنې او ګټور فعالیتونه وستایل چې د ښار د ښکلا او هر اړخیز پرمختګ په برخو کې ترسره کړي او لا هم په ښه توګه پر مخ روان دي. دوی په ښار کې دننه د رغنیزو پروژو ترڅنګ د ښار اړوند سیمو کې د فرعي لارو او کلیوالي کوڅو د اساسي پخولو او یو شمېر دوه طرفه سړکونو د جوړولو یادونه وکړه او هم یې د ښاري ازدحام او ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره د جوړ شوو طرحو او پلانونو له تطبیق څخه خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به د ښار اړوند ستونزې تر ډېره بریده هوارې شي. خو که رسنۍ زیاته هڅه وکړي نو معلومه خبره ده چې د خلکو ګڼه ګونه او د خلکو ازدحام به زیات وي، د خلکو راتګ به زیات وي. په ضمن کې خلکو لپاره هم باید دي چې په داسې سترو مناسبتونو کې چې هغې سره د خوست نوم او عزت لوړېږي، د خوست خلک با فرهنګ معلومیږي، د خوست خلک وطن دوسته معلومیږي، په اسلام او په دین مین معلومیږي. په دې کې لکه څرنګه چې پخوا یې برخه اخیستې ده په دې کې به برخه واخلي او موږ به د خوست د زرغون خوست یوه ښکلې مینه ولرو. په پای کې د زرغون خوست کلتوري میلې او ولسي اشعار د ښه ترسره کېدو په پار د نظرونو تبادله وشوه او اړین تصامیم ونیول شول.